په حدیث کې یو ذکر راغلی دی او د هغه ذکر په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم سړی چې تهجد ته نشي راپاڅېدلی او دغه ذکر وکړي دا به له د تهجد نه کافي شي. کم سړی چې بخیل او د خپل مال نه صدقه نشي ورکولی او دغه ذکر وکړي دا به له د صدقې نه کافي شي. کم سړی چې دشمن سره جنگ نشي کولی د کافرانو سره او دغه ذکر وکړي دا به له د هغې نه کافي شي. او څلورم نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه ذکر د الله رب العالمین په نظ باندې د سرو زرو د غر صدقه کولو نه بهتر او غوره دی. حدیث کې راځي عن ابي امامه الباهلي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابي امامه الباهلي رضي الله تعالى عنه فرمایي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي من حاله الليل ان يكابده د شپې چې څوک تهجد ته راپاڅېدلی نشي طاقت نه لري او بخل بالمال ان ينفقه یا بخل کوي په مال سره مال صدقه کولی نشي او نی صدقه کوي او جبن عن العدو ان يقاتله یا بزدل دی د دشمن سره جنگ نشي کولی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فليكثر من سبحان الله وبحمده دا سړی دی سبحان الله وبحمده دا ډېر وایي ولې فانها احب الى الله دا الله ته ډېر محبوب دی من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله د هغه غر نه د سرو زرو د غر نه چې یو سړی د الله په لاره کې خرچه کړي د هغې نه د دې فضیلت د الله په نسبت باندې ډېر دی. د کوم ذکر سبحان الله وبحمده.